سلام دوستانو، زموږ چینل ته ښه راغلاست. نن موږ به ولولو چې څنګه په جرمني ژبه کې موږ خپل جملې منفي کړو. په جرمني ژبه کې د جملو منفي کولو لپاره موږ د دوه کلمو نیخت او کاین څخه کار اخلو چې هر یو یې ځانګړې کارونه لري. د نیخت کارول: موږ د نیخت څخه د افعالو، صفتونو، قیدونو او د جملو ځانګړو برخو منفي کولو لپاره کار اخلو. دا کلمه معمولا د اصلي فعل نه وروسته راځي او یا هم په هغه برخه کې چې غواړو منفي کړو کارول کیږي. لکه Ich gehe nicht zur Schule. Ich gehe nicht zur Schule. زه ښوونځي ته نه ځم. Das ist nicht interessant. Das ist nicht interessant. دا جالب نه دی. Er spricht nicht gut Deutsch. Er spricht nicht gut Deutsch. هغه ښه الماني نه وایي. ښه، څنګه چې ګورئ په دې جملو کې نیخ د افعالو او صفتونو منفي کولو لپاره کارول شوی دی. ښه، نو اوس به د کاین کارول ولولو. موږ کاین څخه د نومونو منفي کولو لپاره کار اخلو او معنا یې حس دی. دا کلمه د هغو نومونو لپاره کارول کیږي چې شمیرل کیدونکي او یا هم غیر شمیرل کیدونکي وي. لکه Ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld. زه هیڅ پیسې نه لرم. Wir haben keinen Apfel. Wir haben keinen Apfel. موږ هیڅ معنی نه لرو. یادونه: کاین د نوم سره سم د جنس او حالت پر اساس بدلیږي. کاین موږ د مؤنث او جمع نومونو لپاره کاروو، کاین د خنثی نومونو لپاره کاروو او کاین د مذکر نومونو لپاره چې د مفعول په حالت کې وي استعمالوو. د نیخت او کاین ترمنځ توپیر: نیخت د افعالو، صفتونو یا قیدونو د منفي کولو لپاره کاروو او کاین د نومونو د منفي کولو لپاره کاروو او معنا یې حس او یا هم حسیو دی. لکه دا مثال وګورئ چې تاسو ته دا توپیر معلوم شي. Ich habe kein Auto. Ich habe kein Auto. زه هیڅ موټر نه لرم. Ich fahre nicht mit dem Auto. Ich fahre nicht mit dem Auto. زه د موټر سره نه ځم. نو څنګه چې ګورئ په لومړي مثال کې کاین د نوم منفي کولو لپاره چې موټر دی استفاده شوی دی او په دویم مثال کې نیخ د فعل منفي کولو لپاره چې تلل دی استفاده شوی دی. د جرمني ژبې زده کړه له انجینیر حنان سره. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ اکاونټ فالو کړئ او لایک، کمنټ او شیر مه هیروئ. د خدای په امان.